بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستاسو رور ستاسو مرګری جمال لی صافی ستاسو سره. نن د ویډیو مقصد دی چې تاسو ته به هیو چې څنګه خپل میډیکل سٹور کولا واخلې شي یا فارمیسی کولا واخلې شي هغه کم ټیکنیکلیټیز د ویډیو ګور ان شاء الله تاسو ته فائدہ وکړي. شرګړ په روډ باندې ارشد میډیلینډ د شرګړ له ډاټسن سره خواته چړې کې او تاسو ته هم د دوی سیټ اپ اصل کې پورا ډوز د تاسو دی ویلي کومه څه لپاره ارشد صاحب تاسو د ارشد میډیلینډ ارشد کې وسو شروع کړی دی او زه دومره ډیره د کسٹمر فلو ګورم ته زمونږ د مرګرو ته وای کوم چې خپل فارمیسي میډیکل سٹور سٹارټ کول غواړي د دې راز سری. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خبره خدا ده چې منګه خپل کسٹمر ته ویلکم کو. بل دویمه خبره ده چې منګو له کوالټي میډیسن ساتو او د ټول نه اهمه خبره ده چې منګه غویلا پرسنټیج ورکو کم چې زمونږ خپل پرسنټیج هغه منګه وې سنیمو نو هغه سره زمونږ کسٹمر هم خوشحالي منګم خوشحالي د کسٹمر فلو خوشحالي ډیری. منګ صدا وخت دی زین الله شاه کاکا په دې پیډ کې تقریبا 18 سال وشو او دې ټیک کې سعودي عرب کې او فارمیسي کې دوی ایز ا فارمیسیست جاب کوي. السلام علیکم زین الله شاه. وعلیکم السلام ورحمت الله. زین الله شاه کاکا یو کس ته سره پیسې دي او هغه انویسټمنټ کول غواړي خو هغه میډیکل فیلډ خوښ دی چې په دې کې انویسټمنټ وکړي هغه غواړي چې خپل میډیکل سٹور فارمیسي کولاو کې سبق یې نوې کس ته پیږي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. جمال صاحب د ټولو نه اول خو د فارمیسي لاین داسې دی چې دا کافي پیسې غواړي. اوس د یو سړي سره کافي پیسې شته دی او دغه دا خواهش دی چې زه فارمیسي کولاول غواړم نو د فارمیسي کولاولو دپاره اول ښه لوکیشن کتل دي چې هغه ځای کې د خلکو رش وي او هغه ځای کې د فارمیسي کار چلیږي نو د ټولو نه وړاندې خو ښه لوکیشن ضروري دی چې په داسې ځای کې کولاو شي چې هلته ستا کار چلیږي. دویم نمبر د فارمیسي دپاره یو ښه کوالیفاید کس پکاري چې هغه کم سے کم که ډیر نه وي چې یو کال دوی د چا سره تیر کړي وي په فارمیسي کې او د فارمیسي په اصولو باندې د هغې په دغه باندې پوهیږي ځکه چې دا یو عام د کریاني دکان نه دی دا ډیر یو حساس کار دی یو سینسیټیو کار دی د میډیسن کار په دې باندې پوهېدل لکه داسې زمونږ خلک بعض اوقات اسپتال ته تله خوښول نه غواړي او نو سره ټایم چې یاره زه به لا اوس چیټۍ راخلم بیا به ډاکټر ته انتظار کوم نو زمونږ خلک زیاتر په فارماسیسټ باندې انحصار کوي نو د دې دپاره ضروري ده چې په فارمیسۍ کې هغه کس ودرېږي چې هغه کم سے کم د میډیسن په ګروپس باندې پوهیږي او د هغه څه نه څه فسټ ایډ چاله ورکولی شي نو د دې دپاره ضروري ده چې د چا سره یو کال دوه کم سے کم ډیوټي وکړي او په میډیسن باندې ځان پوهه کړي او بیا د هغې نه دویم نمبر چې کم دی ډیره ښه ضروري ده چې یاره یو سړي سره ډیګري او که ډیګري هم نه چې کم سے کم 2 کاله یا 3 کاله چې اوس دا کم یو ډپلومۍ کېږي د فارمیسي چې دا خو کم سے کم کړي نو دا به ډیره ضروري. کاکا څنګه چې موږ وویلو یو کس سره چې کم دی نو پیسې هم شته انویسټمنټ هم شته هغه چې کم دی نو یا په خپله طریقه زده کړه ډپلوما یې وایسته کورس یې وکړه یا ټریننګ وکړه او ورپسې هغه ښایسته لوکیشن هم خوښ کړه مخکې به څه کوو. جمال صاحب دغه مخکې سټپ نه بعد دویم نمبر سټپ چې کوم شروع کیږي هغه د ګورنمنټ چې کوم ریکوایرمنټ دي په هغې باندې پوره رسیدل دا ډیر ضروري دي چې د فارمیسۍ دپاره لایسنس ډیر ضروري وي لایسنس ډیر ضروري وي او لایسنس چاته ایشو کیږي دا فارماسیسټ ته ایشو کیږي د ګورنمنټ د سایډ نه هغه چې کوم ستا ضلع ده مثلا موږ ضلع 400 کې اوسیږو نو ته به تا سره چې کوم فارماسیسټ کار کوي یا تا سره نه دی خو د هغه په نوم دا رجسټر کول غواړي دا فارمیسي نو دا ډیره ضروري ده چې ته د هغه کم ډاکومنټس دي او هغه ایم ایس چې کوم زموږ د 400 ایم ایس دی هغه ته د هغه پوره ډاکومنټس د ویریفیکیشن دپاره پیش کړي او هغه ویریفیکیشن وکړي چې آیا د سړي فارمیسي کړې ده نو د هغې نه پس چې کوم دی تا ته یو لایسنس جاری شي او د هغې خپل له ګورنمنټ څه فیس دی
هغه به جمع کول غواړي. اوس خو دې ټایم کې ما نه ير دی، ما ډېر وخت بار تیر کړی دی، هو داسې دومره دی هم نه پیس تقریبا مخکې چې 7000 روپۍ اوس راته پته نشته چې څومره به. خو بهرحال دا به ته د حکومت سره رجسټر شي او هغه لیسنس په ته په خپله فارمیسۍ کې ولګې. نو که د ګورنمنټ سایډ نه څوک راځي د چیک اپ دپاره. بل دویم نمبر د ګورنمنټ په چیک اپ کې دا هم راځي چې ته به یو ښه ډسپلی جوړې، شیشه به لګې ځکه چې دې ته دوړه او شیشه ضروري ده، فرنټ ته شیشه ضروري ده. بل تا سره یو فریج چې کوم دی دا ضروري دی. ځینې میډیسن دي چې هغه به ته د هغې داسې نشي کېښودی، هغه به ته فریزر کېږدې، لکه انسولین شو یا داسې ځینې میډیسن دي، سپوزیټري میډیسن دي چې هغه به ته لازم په فریزر کېږدې. نو دا دوه شیزونه د ګورنمنټ دپاره او اے سی لګول چې کم سے کم ستا فارمیسي ټمپریچر 25 نه لو وي چې بره نه ځي، د 25 سینټیګریډ نه چې کم سے کم ستا د فارمیسي ټمپریچر په بره نه ځي. د څو خبرې دي دا ډېرې ضروري ده دغه دپاره د ګورنمنټ د سایډ نه. او دا ضروري دا دي چې یاره لکه ستا فارمیسي ښه مشهوره شوله او پیشنټ هم راځي، خلک راځي ستا فارمیسۍ ته، او په دې ټایم کې په تا باندې چیک ان راشي، نو دا یو بد اثر غورځوي چې یاره تا ته وایي چې فارمیسي د نه سیل کوم یا بندوم. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې ته د فارمیسۍ د کولاولو نه مخکې د دې انتظامات وکړې چې ستا فارمیسي د ګورنمنټ سره رجسټر وي او پیدا چې کم نه هم تا ته ده. کاکا یو کس چې هغه سره پیسې وي، هغه لوکیشن هم سلیکټ کړه، هغه لایسنس هم واخیسته، هغه سره ډیپلوما هم شته، یا څه سره کار سټارټ کړه، مخکې د دې فارمیسۍ د کامیابۍ کومې خبرې دي چې هغه په دې باندې وړاندې تللی شي؟ ګوره جمال صاحب، درې اوس ستا فواید دي، ته به څنګه فایده حاصلې یا به ته دا فارمیسي څنګه چلې. نو د دې دپاره ضروري خبرې هغه زه ستا مخې تږدمه. هغه دا خبرې دي چې یو خو په فارمیسۍ کې هغه کس موجود وي چې هغه مثلا په پاکو کپړو کې راځي او هغه دویم نمبر هغه اخلاق هم ښه وي. او زه وایم چې زموږ داسې علاقه ده پښتانه ښه خلک دی چې چا سره ښه اخلاق چلی نو د پیسو ډسکاونټ تپوس هم دنه نه کوي، خو اخلاق ډېر ضروري دي چې تا کې ښه اخلاق وي. او دریم نمبر دلته زموږ ډېر غریب علاقه ده، زموږ کسان او مزدور طبقه ده چې په میډیسن کې کم سے کم تاسو ته پته ده چې په لوکل میډیسن کې کم دغه راځي، بونس راځي یا پراپټ راځي چې هغه د غریبو خلکو سره ښه کنسیشن کوي. بیا داسې میډیسن شته دی چې په هغې کې نم کېږي ځکه چې هغه ملټي نیشنل کمپنو میډیسن دي. اوس یو ډاکټر لیکلی دی، هغه مجبوري ده چې هغه به ته ورکې، په هغې کې بیا دومره پراپټ وي نه. او کم لوکل میډیسن یو ډاکټر ولیکل نو هغې کې کم سے کم د غریبو خلکو له لږ ډسکاونټ کول پکار وي، نو په هغې باندې به ستا پیشنټ هم خوشحاله وي. د کامیابۍ خبرې شو، دې کې بعضې خبرې چې هغې نه به ځان ساتي، هغه کمې خبرې کېدی شي، هغه دوی مخې ته لږ کېده. دې کې بعضې خبرې داسې دي چې هغه زمونږ په دې علاقه کې د هغې رجحان ډېر سیوا دی چې هغه نقصاندېخ دي، هغې نه به بالکل ځان ساتي. موږ په دې خپل علاقه کې هم روزګار کړی دی. دلته به داسې خلک هم راځي چې هغه به تا ته وایي چې یاره ماله میډیسن راکړه او قرض یې راله راکړه. نو چې ته څوک پېژنې نو چاله به قرض میډیسن نه ورکې، هغه بیا په دې طرف هم نه ویني ځکه چې فارمیسي یوازې ستا نه ده، قدم بیرته فارمیسي ده. نو دا تا نقصان وکړو، حالانکې د خپل جیب 10 روپۍ ورکوې، بی په دې باندې چای شربت وکړه، خو زما د فارمیسۍ نه قرض میډیسن مه وړه. بل چې پیژنې نه نو هغه خلکو، او چې پیژنې یو خلک او تا ته پته چې دا خلک ښه کرکټر والا دی، نو انسان دی ځینې ټایم کې سړي سره پیسې نه وي. اوس زه ستا د فارمیسۍ ته رالم، ته ما ښه پیژنې چې یاره بوی کاکا څه پیسې نشته، که میډیسن ویوړو بل ورځ به پیسې راکړي. خو تا له به داسې خلک هم راځي چې د هغوی مقصد صرف وانئ، او دا په دې اوورال هر ملک شته، دا یوازې نه چې پاکستان کې یا پښتنو کې. او باقاعده بل دویم نمبر د یو فارمسیست دپاره دا هم ضروري دي چې ډاکټر کم میډیسن لیکلي چې ته هغه میډیسن ورکړې، د هغې ګروپ چینج نه کړي کم سے کم، او یا هغه ملټي نیشنل کمپنۍ سیز لیکلی او ته ول لوکل ورکړي، نو دا هم د پیشنټ سره زیاتی دی. نو دا نه کول پکار. نو فارمسیست دپاره یا په فارمیسۍ کې ولاړ کس دپاره دا ډېر ضروري چې په دې فارمیسۍ کې داسې میډیسن هم پراته دي چې هغه
ډاکټر لیکي خو هر چاته نه لیکي هغه ته خاص ضرورت دی داسې پیشنټ راځي چې هغه ډاکټر هغه میډیسن لیکي نو ته به هغه میډیسن ساتې خو هغه میډیسن یې فارماسسټ له نه دي پکار چې یو عام کس تا نه مثلا ټراماډول غواړي او ته وله ورکې یا ټرامال انجکشن تا نه غواړي او ته وله ورکې یا تا نه یو سړی راځي او بار بار تا نه سرنج وړي او ته وله ورکې نو د دې خبرو نه به اجتناب کې د دې نه به ځان ساتې ځکه چې داسې خلک شته په معاشره کې چې هغوی د ډرګز عادین دي په دې سرنجو ځان ته انجکشن یې کوي هغوی ځان ته نشهیي شیزونه چې کوم دی هغه د سرنج په ذریعه باندې ځان ته پاس کوي نو ته به دې خبرو ډېر خیال ساتي بل دویم نمبر داسې میډیسن هم شته دی چې نن سبا ډېر لوکل خلک چا سره لږ 10 لکه روپۍ هغوی خپل یو فارمیسي یو فارم یې کولاو کړي نو ته به داسې قسمه میډیسن هم ځان ساتې لوکل کې داسې میډیسن شته چې د هغې هېڅ بنیاد نه یا رجسټر نه نو داسې میډیسن به ځان سره نه ساتي او کوشش دا کوه چې ښه څیزونه ملټي نیشنل کمپنو یا پاکستان کې ډېرې ښې ښې کمپنۍ شته ماشاءالله د هغې میډیسن ډېر اثر کوي او ډېر ښه میډیسن دي نو هغه میډیسن د ځان سره ساته بل په مارکیټ کې نن سبا دا خبره هم ډېره دغه ده په فارمیسۍ کې ښه کاسمیټکس هم پراته وي نو داسې زنانه هم ګرځي چې هغه به تا نه په دغه غواړي کریمات غواړي یا ځینې شیزونه به نه غواړي نو د هغې نه به ځان ساتې که پیسې درکولې خو ټیک ته که پیسې نه درکولې نو قرض به چاله بالکل نه ورکې دا یو څو خبرې دي چې د دې خبرو نه به ځان ساتې نو انشاءالله تاوان به چېرته هم نه وي پکې په نه دا د تاوان څیز دی خو که ځان دې لږ کنټرول وساته او لکه ځان د ښه میډیسن کوشش کوه چې ستا په فارمیسۍ کې ښه میډیسن خلکو ته اویلیبل وي نو انشاءالله ډېر زر ده چې هغه ځای مشهور شي بیا کاکا صاحب د ټیم ډېره مهرباني جزاک الله خیر شکریه مننه